له جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وشوه. له جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وشوه چې آیا ته خاندې؟ جبرائیل علیه السلام ورته وویل هو. پوښتنه وشوه کله؟ جبرائیل علیه السلام ورته په ځواب کې داسې وویل انسان د خپل پیدایښت له ورځې بیا د مرګ تر وخته په داسې یو شي پسې ګرځي چې هغه شی په دنیا کې نه دی پیدا شوی. پوښتنه کوونکی په تعجب کې شو او ویې ویل هغه کوم شی دی چې انسان پسې ګرځي او هغه تر اوسه په دنیا کې نه دی پیدا شوی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وویل راحت، آرامتیا او بېغمه. الله تعالی په دنیا کې راحت نه دی پیدا کړی بلکې هغه یې په آخرت کې پیدا کړی، خو انسان همیشه په دنیا کې په راحت پسې ګرځي. ماشوم وایي کله به لوی شم. ځوان وایي کاش کې بیرته ماشوم کېدلی شوای. سپین ږیری وایي کاش کې مې بیرته د یوې ورځې لپاره ځواني راوګرځي. واده شوې ښځه وایي کاش کې پیغله وای، او پیغله وایي کاش کې واده سم. هغه څوک چې اولاد نه لري وایي کاش کې مې یو ماشوم درلودلی، او هغه څوک چې بیا د خپلو اولادونو د شر څخه په تکلیف دي وایي کاش کې مې اولاد نه درلودلی. هغه څوک چې د یوې ښځې سره یې واده کړی وي د راحت حاصلولو لپاره په بلې ښځې پسې ګرځي. مقصد دا چې ټول انسانان راحت غواړي. حال دا چې په دنیا کې راحت نسته، نو په موږ دا لازمه ده چې په هغه څه سره قناعت وکړو چې الله تعالی راته لیکلي دي او د هغه نعمتونو شکر ادا کړو چې موږ ته راکړل شوي دي. په دې باید پوه شو چې زموږ راحت د الله تعالی په عبادت کولو کې دی، ځکه چې په آخرت کې به په آرام او په راحت یو. او تر ټولو مهمه خو لا ده مخکې له ویده کېدو څخه خامخا توبه وکړه، شاید بیا مو راویښېدل د قیامت په ورځ وي.